چې د پاکستان دغه جعلي څیره دنیاوالو ته ورمعلومیږي او اوس دنیا پیژندل هم دی. او دویمه خبره دا کومه پاچا صاحب د وطن اصلي بچیان او جعلي بچیان تاسو وګورئ دغه اوس چې کوم انقلاب په افغانستان کې شوی دی نو دی موږ ټول افغانانو ته هغه چې د وطن سره مینه لري د وطن ریښتینی بچی دي ټول ته اصل او نقل ور وپیژندل. ګوره که بد حالت په انسان را نشي پاچا صاحب هیڅ وخت خپل دوست او دشمن نشي پیژندلی. کله چې په تا بد وخت راشي بیا تا ته معلومیږي چې ستا اصلي دوست څوک دی ستا اصلي غمخوار څوک دی. نو دغه چې هلته په واک کې وو شپږ یا اوه اته کاله مخکې پاچا صاحب دی خو دغه درې رنګه بیرغونه به د سر نه چاپیر کړي او چغې به والې د ټول افغانانو به فکر کو چې همدا دي د وطن اصلي بچي. خو تاسو اوس وګورئ د الله قهر په نازل شوی دی دی په خپله خوله خپل ځان رسوا کوي. بېادبي د ډېره معافی خپله لمنې پاچا صاحب په خپله په سر راړولې ده. په والله بالله که عاقل او بالغ انسان باشعور انسان دا وي دی په خپله دغه چغې وي او دغه ثبوتونه په د میډیا کې ټولو افغانانو ته. خو بیا هم زمونږ بعضې داسې نادان وروڼه دي یا نادان افغانان دي چې دغې ته ناست دي او فکر کوي چې دا اوس هم د وطن اصلي بچیان دي. نه وروره هر هغه څوک چې خپلې خاورې خپلې جغرافیه ته ژمن نه وي ته باور په خدای وکړه که هغه خپلې مور ته هم ژمن پاتې شي خپل پلار ته هم ژمن پاتې شي. د خپلې خاورې حیثیت د مور او پلار دی چې کله ته د خپل د خاورې نه تیریږي او د دشمن سره ملګری کېږي نو فکر وکړه چې هغه بیا نه مور پیژني نه پلار نه ورور نه خور. دا بیا هغه د بدبختۍ هغه آخري حد ته رسېږي. نو زه دا تاسو ټولو ته دا ډېر په ډاډ وایم. بل د یو خبره دا کوم پاچا صاحب په دې کې کومه مبالغه نشته دلته چې کوم ناست وروڼه دي ټول یې واورئ ګورئ لاړ شئ طلوع ټلویزیون سایټ ته لاړ شئ په یوټیوب کې شته د یک ټلویزیون سایټ ته لاړ شئ په یوټیوب کې شته ملي ټلویزیون شته د ډیورند دغه کم سیمې خاردار یا اغزن تارونه چې دي ښه په براله ډول باندې غونډېږي او همدا د پاکستان درد دی چې نورې زور رسیږي نه په دغه بېګناه خلکو باندې توپونه راوروي. خبره باندې ورسېد هغې په دې پوه شوي دي چې دغه کوم ازغن تار چې موږ تېر کړی او دا خو یې چپه کړو د دې خلکو ارادې موږ ته ښې نه دي او دا دې په خلاصو غوږونو واوري چې په مارګله به ورته انشاءالله ودرېږو. مننه. په 100 میلیونه نسیم شاه دغه کو جرمانه کو چې تا څنګه د مریم نواز په خلاف باندې ټویټ کړی دی او نوټس یې ورکو او دا هغه نسیم شاه چې کله د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د کرکټ میچ په شارجه کې هغه 2 شپږې دي چې د فاروقي والي د ټول نه زیات منډې ته والي دا په خوشاله نن د خپل انجام وکړو چې ستاسو حیثیت ته نسیم شاه ستاسو حیثیت په پاکستان کې د پښتون د چوکیدار دی د بوټ تاکال د مسجد دی نوې اډې ته او کارخانو ته وخې جو کوشا ستاسو حیثیت دا دی. تاسو به موږ ته پہچان نه کړي پاکستان چې پہچان یې درکړي اته بیا کاله مخکې ته چې ته بوټي نه پیدای پاکستان ته نه پہچان او پیژندګلي د ناغستې ده تا نه پښتو واغسته تا نه افغانیت واغسته تا نه تاریخ واغسته تا نه ژبه واغسته تا نه مسلماني واغسته تی په یو داسې پلیت ریاست باندې واړولي چې د هغې نوم دی پاکستان کا مطلب کیا اسرائیل او امریکا او تا ته ویل چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله او سب سے پہلے پاکستان کوپر ته رسولې د ښکته پښتونخوا پښتونه نن دې وکړه خپل حیثیت تا ته وایي زه افغانستان ته ځه شیعګانو ته وایي ایران ته ځئ او تا ته وایي افغانستان ته دا ستا حیثیت دی په پښتونخوا کې او موږ له تکړاستئ که خبره وکړو همدا ته موږ ته کنځلې کوې د پاکستان په سر چې تاسو خو په خارج کې ناست هستئ نفرتونه پلاوئ او دا جنګ تاسې راوړئ د عمران خان زوی رسمي په یونایټډ نیشن کې تقریر وکړو د خپل پلار د راخلاصېدو غوښتنه وکړه خو که دغه کار موږ د افغانستان افغانان پښتانه کوو موږ ته بیا تاسې کنځلې کوئ تاسو خو د پاکستان خلاف هستئ د ادارو خلاف هستئ. عمران خان کومه ګناه عمران خان کوم خیانت کړی پاکستان سره نسیم شاه کوم خیانت کړی پاکستان سره ولې دا مریم نواز د ټولو دنیا ملکه ده دلته خلک په دې ډیموکراسۍ کې په رئیس جمهور په هګۍ ونیولي کنځلې ورته کوي ټرمپ ته خلک کنځلې کوي د یورپ مشر او هغې ته خالي او ټیټې کو ستا حیثیت تا ته حیثیت وښوده چې پښتونه ته چوکیدار یې نسواري حیثیت یې وپېژنه پام کوه
چې د مرحوم نواز په خلاف باندې خبره ونه کړي او تاسې به ورته نیغ نیغ کېږئ نیغ نیغ به کېږئ دا ستاسو سیاست و. هغه ټرمپ چې دوی په حساب کو دوی ورته سلوټ کو دوی ورته خپو ته پریوتي وو دوی فکر کو چې دوی به موږ سره په دې مسایلو کې ملګري او موږ به مخته لاړ شو د افغانستان سره به هغه معاملې وکړو چې دا به نور هم ضعیفه کړو. خو اوس ټرمپ په خپله په تېښته دی 2 میلیارده امریکایان پسې راپاڅېدلي دي. نو چې بادار په تېښته یي نو دا غلام ابن غلام بچې ته پاتې شي. نو دلته د مورال او د جرأت خبرې دي. دغه جګړه چې کومه روانه ده په دې کې دا ځینې ملګري داسې خبرې کوي موږ خو څه نه لرو ولکه ته چې پاکستان دی تباه که ته خبر نه کوم ځای ته ایشتلی نه دی کومه پوسته دې سوځولې نه ده. خو خبره دا ده چې د پاکستان میډیا دومره سانسور ده او دومره د کنټرول لاندې ده چې هغلته هیڅوک کومه ویډیو نشي نشرولی. تاسې ورشئ بلوچستان کې دا اوس په 12 ولسوالیو جنګ روان دی. دا اوس نقد چې ما ورته خبرې کوو دریشګانې ایستلې دي شخصي کورونو کې پټ شوي دي بلوچستان پسې ګرځي راوباسي. دا ټول د دې حکومت د دې دولت د دې سیاست برکت دی. نن موږ هغه کوزو پښتنو باندې غږ کوو که تاسې په دې 88 کاله کې د پاکستان د مرتد پوځ او د عیسائی لاندې چې تاسې کوم ژوند کړلی که دا انساني ژوند دي تاسو له کوم حق او حقوق درکړي نو خو موږ ته یې وښیوئ. موږ خو چې ستاسې تاریخ ګورو غیر د څوکیدارۍ نه او کودایي نه بل کار نه دی کړی. اوس ستاسو د ازادۍ وخت دی. زموږ دپاره ازادي مه اخلئ د ځان دپاره ازادي واخلئ. موږ ازاد یو تاسې د ځان دپاره ازادي واخلئ. هغه بلوچستان نه وشرمېږي چې دا شینواره صاحب الحمدلله په اروپا کې د افغانانو اتفاق اتحاد او په لندن کې چې کومه مظاهره وکړه الحمدلله په زرهاو افغانان راغلي په سرهاو نو په زرهاو ډېر اتفاق اتحاد ته کار وشو ډېر یووالي ته کار وشو او موږ ته په کار دا دی چې دغه لاره تعقیب وګوره. شینواره صاحب زموږ د لندن مظاهره دومره رسنیو راغستې ده هم خارجي هم داخلي هم BBC هم ټولو قسم په خدای داسې وار پاره دی پاکستان خطا کړی. ګوره دا ډېر اثر لري. هلته به خلک په عملي میدان کې کار کوي هلته به خپل کار کوي موږ به خپل